فجعلناها پس وګرځول مونږه دغه کیسه نکالن عبرت لما د هغه دپاره بین یدیها هغه وخت چې موجود وو وما خلفها او کوم چې رستو راتلونکي وو وموعظة للمتقین او نصیحتو د پرهیزګارانو دپاره. وعظ قال او کله چې ووی موسی علیه السلام ته لقومه خپل قوم ان الله چې بېشک الله تعالی یعمرکم حکم درکوي تاسو ته ان تذبحوا بقره چې ذبح کړئ یو غوا. قالو هغوی وویل اتتخذون آیا مونږه پورې هزوا ټوکې کوئ. قال ورته ووی اعوذ بالله زه پناه غواړم د الله سره ان اکون لدینا چې زه شم من الجاهلین د جاهلانو نه. قالو هغوی ووی دعا غواړه. قال ادع لنا چې ووی چې دعا غواړه مونږ لپاره ربک د خپل رب نه یبین لنا چې بیان کړي مونږ ته ما هی چې څنګه ده دغه غوا. قال ورته ووی انه هغه یقول وی فرمایل چې انها چې هغه بقرة لا فارض یو غوا ده چې نه بوډۍ ده ولا بکر او نه ډیره وړه ده. اوانم بین ذلک ځوانه ده په منځ دې کې فافعلوا ما تعمرون پس وکړئ هغه کوم چې درته حکم کیږي. قالوا ادع لنا هغوی وویل چې دعا وکړه مونږ لپاره ربک د رب خپلنا دعا غواړه یبین لنا چې بیان کړي مونږ ته ما لونها چې څه رنګ دا رنګ د هغې. قال ورته ووی انه بېشکه هغه یقول فرمایي چې انها چې هغه بقرة صفراء یو غوا ده زیړه فاقع لونها تسر الناظرین چې هغه زیړه ده رنګ د دې او خوشحالیږي لیدونکي ورته. قالوا ادع لنا هغوی وویل چې دعا وکړه مونږ لپاره ربک د خپل رب نه یبین لنا چې بیان کړي مونږ ته ما هی چې څه قسمه ده دغه غوا. ان البقره یقینا هغه غوا تشابه متشابه شوه په دوی باندې علینا په مونږ باندې وان ان شاء الله لمهتدون او بېشکه مونږ که چېرې غواړو الله به دوی لار موندونکي کي. قال وی انه چې بېشکه هغه یقولو چې فرمایي انها چې هغه بقرة لا ذلول چې یو غوا ده چې جوتی نه ده تصیر الارض چې اړولی نه دی ځمکه ولا تسقي الحرث او نه یې اوبه ورکړي دي فصل ته مسلمة لا شیة فیها بلکې سالمه ده نشته هیڅ داغ فیها په هغې کې. قالوا الآن هغوی وویل چې اوس تاسو راوړل بالحق سمې خبرې ته فذبحوها پس هغوی هغه ذبح کړه وما کادو یفعلون او نه دوی نږدې چې داسې کړی وی. وایس او هغه وخت قتلتم چې ورته ووژلو تاسو نفسا یو سړی فادارأتم نو تاسو جګړه وکړه فیها په هغې کې والله الله مخرج ښکاره کوونکی و ما کنتم تکتمون کوم چې تاسو پټوله. فقل اضربوه پس مونږ وویل چې ووهئ دا مقتول ببعضها د دې ذرې په د ژبې په یو حصه باندې کذلک دغه شان یحیی الله الموتى ژوندي کوي الله مړي ویریکم او ښایي تاسو ته آیاته خپلې نښې لعلکم چې تاسو تعقلون چې پوه شئ. ثم قصد بیا سخت شو قلوبکم ستاسو زړونه من بعد ذلک پس د دینه فهیا کالحجارة نو هغه په شان د کاڼي او اشد قسوه یا د هغې نه هم زیات سخت. وان من الحجارة
او په کاڼو کې ځنې داسې هم دي لما يتفجر منه الانهار چې را بهیږي د هغې نه ولې وان منها او په هغې کې ځنې لما هغه دي یشککو چې وچوي فیخرج پس راوځي منه الماء د هغې نه اوبه وان منها او په هغې کې ځنې لما هغه دي یهبطو چې راغورډېږي من خشیة الله د الله د ویرې نه وما الله نه دی الله بغافل اما تعملون بې خبره د هغه قوم نه چې تاسو یې کوئ